کله چې الله جل جلاله تا ته بچی درکو، بچی دې پیدا شو، که هغه نارینه وي که ښځینه وي، علما کرام فرمایي او حدیث مبارکه کې راځي چې تاسو دې بچي ته ښایسته نوم کېږئ، نوم ورته کېږدئ. موږ او تاسو چې اکثریت دا بچي نافرمانه دي، نومونه یې غلط دي، نومونه یې اکثریت د شریعت نه خلاف دي. او حدیث مبارکه کې راځي بهترین په نومونو کې او الله جل جلاله ته خوښ نومونه عبدالله او عبدالرحمن. تاسو اکثریت د صحابه کرامو نومونه وګورئ، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود، دا عبدالله پکې راځي، اکثریت عبدالله یا عبدالرحمن ابن عوف، عبدالرحمن ابن سمورا رضی الله عنهم، دې پکې اکثریت دغه عبدالله راځي. چې اورېدلي دي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایي چې عبدالله او عبدالرحمن د الله تعالی خوښ نومونه دي، بس هغه بچو دا نه کوي. زمونږ او ستاسو په ټولنه کې، زمونږ او ستاسو په دې پښتنه ټولنه کې دا بد رواج دی چې ورته چې دا یو ښایسته د صحابي نوم دی، یو ښایسته د صحابیې نوم دی، دا په دې بچي باندې کېده. وایي نه، وایي ولې؟ وایي د پلاني د پلار نوم دی، که د هغه همسایه نوم دی، د ترور نوم یې دی، د ترور د زوی نوم یې دی، د تره د زوی نوم یې دی، وایي دا پرې نه ږدو. بیا به وایي چې هغه ته زمونږ نوم دې پرې کېښودو. دا زمونږ او ستاسو ټولو کې بېکار رواج دی. که موږ او تاسو وګورو د نبي علیه الصلاة والسلام د پلار مبارک نوم عبدالله و، د بچي نوم یې عبدالله دی. دې ته نه ګورو چې ولې مې د پلار نوم زما خو په بچي ولې عبدالله نوم کېدمه، زما د پلار نوم عبدالله دی. نه، د صحابه کرامو کې اکثریت که وګورو عبدالله کې خلک شته. صحابه کرام د نبي علیه الصلاة والسلام د پلار نوم عبدالله و. دې ته نه ګوري چې دا خو د نبي علیه الصلاة والسلام د پلار نوم دی، چې کوم کار په شریعت کې روا دی هغه باید په بچي باندې به ښایسته نوم ږدي. دا په مور او پلار باندې د بچي حق دی، باید دا ورته وکړي. که په بچي باندې غلط نوم کېښودلو نو بیا د بچي نه به د ښه روي تمه نه ساتي. کله ناکله مور او پلار شکایت کوي، مولوي صاحبانو ته راسي، مفتي صاحبانو ته راشي، عالمانو سره کیني، پاسي بیا ورته وایي چې بچي زما خبره نه مني، بچي ته چې زه کومه خبره کوم په هغې عمل نه کوي، زما خبرې ته دومره اهمیت نه ورکوي. دا ولې؟ اصل کې علما کرام فرمایي د اسم اثر په مسلمان باندې، بچي ته چې سره کوم اسم غوره کو، سره کوم نوم دی پې وکړو، هغسې اثر به پې الله تعالی کوي. که د ښه صحابي یو بهادر صحابي نوم دی پې کېښود او مجاهد لکه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه، الله تعالی به یو مجاهد صحابي جوړ کړي. که یو داسې صحابي نوم دی پې کېښود چې هغه عالم او پوهه په قرآن او په حدیث کې زیاته درلوده، الله تعالی به پوهه په قرآن او حدیث کې زیاته ورکړي. او که بېکاره د یو فاسق او د فلمي او د ډرامو والا نوم دې پې کېښودلو، بس هماغه شی درته جوړېږي. موږ او تاسو اکثریت دا نومونه چې وګورو په ډرامه کې چې چا نوم واوري، د کوم هیرو کوم ستوري نوم واوري، یا د انډیا یا د ترکیانو، بس هماغه نومونه لیکي. خو دا ګوره ښه کار نه دی. ښه کار هغه دی، عقلمند او هوښیار سړی هغه دی چې د صحابو نومونه راواخلي خپلو بچو ته کړي. دا اولنی حق دی په مور او پلار باندې چې بچي ته به ښایسته نوم وي. او په دې نوم کې درته یو بله خبره وکړم، محمد نوم د چا چې محمد نومي، بعضې خلک پوښتنه کوي چې محمد نوم جایز دی که نه؟ دا جایز دی. ښه، په خپل بچي باندې کېښودلی شي، تنها یوازې محمد نوم پې کېښودی چې محمد دا نوم پې کېښودی، او که مخکې وروسته ورسره یو څه یو ځای کړي لکه محمد معاذ یا محمد رضوان، هر څه چې ورسره یو ځای کوي ورسره مخکې وروسته یو ځای کولی شي، خو که تنها دې کېښودلو جایز دی. ځکه په بغداد کې علما کرام فرمایي یوه هدیره ده، په هغې کې 400 قبرونه دي او دا ټول علما کرام دي او دا ټول نومونه محمد و. نو محمد نوم جایز دی کېښودلی شي. او د دې تر څنګ که د چا نوم محمد وي او هغه سره څوک په ډوډۍ باندې یو ځای کېناستل او ډوډۍ خوري، نو علما کرام فرمایي د دغه ډوډۍ حساب هم در سره نه کېږي د نبي علیه الصلاة والسلام د خاطره. ځکه تا په بچي باندې نوم بهترین نوم ایښی دی، دې نوم کې دومره کمال دی چې صرف دې فقط نوم پې محمد کېښودل. موږ او تاسو چې دا هر یو مړۍ راخلو او دا ډوډۍ خورو، دې ګوره حساب دی، دا یو مړۍ چې کوي د دې ورسره حساب کېږي. خو که یتیم دې ځان سره کېنولو یا دې داسې کس ځان سره کړو چې هغه نابالغ دی، صغیر دی، د دې ډوډۍ حساب نه کېږي. او بل هغه کس چې نوم یې محمد وي، علما کرام دا نقطه پکې ذکر کړې. بله که د چا نوم محمد وي او دغه کس وفات شي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، علما کرام فرمایي د قیامت په ورځ به الله جل جلاله اعلان وکړي، خپل محبوب نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي اے محمد صلی الله علیه وسلم جنت ته ځه، اعلان به ورته وکړي جنت ته لاړ شه. نو چې چا نوم محمد دی دا به ټول جنت ته روان شي، دا به ټول روان شي. الله جل جلاله ورته فرمایي چې ما خو تاسو ته نه دی ویلي، ما خو خپل حبیب
نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته ویل چې جنت ته روان شه دا خلک به ناامیده وي خفه به شي په دغه وخت کې به ورته وایي چې ستاسو نوم محمد دی زما د حبیب غوندې ستاسو نوم دی تاسو مه خفه کېږئ تاسو هم جنت ته روان شئ دې نوم کې دومره کمال دی نو خپل بچو ته ښایسته نومونه کېدی محمد څومره د صحابه کرامو نومونه چې دي دا بچو ته کېدی اولنی حق په مور او پلار باندې چې بچي ته به ښایسته نوم دی